زمونږ نننی کار چې شروع کېږي هغه به دی چې آیا مونږ به دا لوګو لکه جوړېږي څنګه. اوس د دې مقصد دا نه دی چې دا لوګو اوس پردی لوګو جوړو، زمونږ پردی لوګو سره هېڅ مقصد نشته، خو هسې ځان پوهه کوو چې یاره دا خلک دوی جوړوي څنګه، لکه څنګه چې خبره که نه دا جوړوي څنګه. نو په دې کې هېڅ ګران څه نشته، خو لول نمبر به ته څه کې د دغه لپاره چې یاره مثال به طور باندې مونږ ته یو د جوړولو په ټایم کې مونږ ته مطلب دا یو قسم لسی اسانتیا وي، نو هغې کې به ځان ته یو سیټ ټکې دی او نور خو په دې انفران اپټکس او په دې باندې خو ته ما بار بار پوهه کړی. اوس وکې ده د دې لوګو کې د جوړولو هېڅ ګرانوالی نشته، پیج نه پیج د کلر ورکړه دې ځای کې نه بلیک ټول بلیک شو که نه. نو که خیال وکړي ته وایې چې یاره دا خو ما ته صحیح نه ښکاري اوسو، نو بلیک کلر نه مطلب دا دی بلکل نني کا او لاړ شي یو ریکټینګل دې ځای کې نه هسې راواخله داسې بلیک شو آؤټلاین یې نن کا. اوس په بدی کې مونږ دا کار کوو. د دې کار کولو طریقه څه ده؟ لاړ به شي ځان به یو سرکل به راواخلې، سرکل به راواخلې جوړ به یې کړي داسې، د هغې نه بس په لاړ شي ایډیټ پوینټ ته. په ایډیټ پوینټ کې به نور هېڅ کار نه کوي، خو دا پوینټ به شفټ پوینټ شفټ و دا شارټکټ کې درته ان کوم چې بیا د نه هېرېږي هغې کې دلته لاندې ښکاري ښه شفټ پر دې نیولی او دا به داسې مطلب وړوکی کېږي، نه چې وړوکی کېږي نو بیا د دواړه هینډلې وړوکي کېږي نه. او کوشش په څه کوې چې بلکل یو خو زوم که چې مطلب دا دی چې ته څه کوې چې تا ته خو ښکاري که نه یعنې شپ په ذریعې سره دا یو سیټ د نږدې کړو دواړه نږدې کېږي. دغه شان دا هم مطلب دا دی شپ ونیسه شپ پرېږدې که نه نو هم کوي صحیح ده. خو چې دا کله مونږ کارنر نه وبسو که نه نو بیا هغه که د خیال کړه یو هینډل خوځېږي او دغه کېږي. شپ نه بغیر هم کېږي، لازمي نه ده چې یاره شپ یو ځل شي، خو په بعضې مزیګونو کې شپ چې دی که نه هغه صحیح ضروري وشو. هغه شی دې جوړ شو که نه یو. اوس پکې خبره ټوله ده ګریډینټه، نو لاړ به شي ګریډینټ ته. نو ګریډینټ ما ته ته کوم ځای کړو؟ ګریډینټ په دې کې رائټ کلیک کا بیا او شیپ فارمیټ ته لاړ شه، الټا مو فارمیټ شیپ وایه ساده ګوره فارمیټ شیپ ته لاړ شه او ګریډینټ به یې ووایي. صحیح شو. اوس په دې ځای کې دې کلر ته ګوره دا دونه ګران کلر خو نه دی، لاړ شه په دې کلر کې ده او په دې ځای کې ګوره دغلته کې لپاره سره سورچکې غوندې کې دی که نه، نو دا سورچکې شو که نه شو، خو دا ډیس سورچکې نه دی ولې ښه دا به دې زیړو کې هغه سورچکې دی. لکه مثال په طور باندې دا چې اوس ګورې دا سیټ نه دا یې داسې ټایپ غوندې کې دی، په دې کې بیا لږ سور دی. نو مور کلر دې دپاره ما تاسو ته بیا ویلو چې مور کلر کې به بیا تاسو څه کوئ ځان له به مطلب چایسینګ کوئ یعنې داسې وشو که نه. بیا دې نه پس دې له هم مطلب داسې کلر ورکړه چې هغه زیړي خو په دې کې داسې کلر دی یو خو زیړي خو یو د ام دا کلر چې دی او په لاندې بیا سره خو بس دغه یو کلر دی که نه دغه کلر دی. نو که ته دا ډیلیټ کړي دا نوټ نو په دې یو هم ستا مطلب دا کار کېږي یعنې جوړ شو که نه شو. اوس پکې سوروالی ډېر دی نه نو راښکته یې که داسې او دا جړوالی ښکته وي صحیح یعنې ښکته سر ته مې وړو صحیح نه شو. نو کار صحیح دی. آؤټلاین به کې دي آؤټلاین دې څنګه نن کم آؤټلاین لاین کلر ته لاړ شه آؤټلاین به او نو لاین نو لاین. اوس یاد ساته اوس په مونږ آؤټلاین تورو خو زموږ سره د دې شاته شیپ دا کلر نه دی دا زه له خوس کې بدلومه داسې مې کو داسې چې لږ په حکم دی به د دې آؤټلاین به تور راولي ټول لاجیک په دې آؤټلاین کې دی ښه سالډ لاین ته به لاړ شي دې ځای کې به بلیک آؤټلاین نه واخلي او د بلیک آؤټلاین نه بس په دې آؤټلاین وسه کې لاین سټایل کې به د دې ډبل والی وکړي دې ځای کې ډبل شو که نه شو صحیح شو دا ډبل شو. بس دقه پورې زمونږ کار و نور په دې کې هېڅ ګران نشته. دلته کې د دې نه به څه وکړي کاپي به اخلي نو کنټرول به ونیسي کاپي ته واخیستی شو شیپ اوس ونیسي چې بلکل برابري صحیح ده.
دا کاپی ته واغستې شو دې نه بس په بیا ته څه چلو کې دې طرف ته به دې هم یو کاپي واخلې داسې دوه شو که نه اوس د دې سیب د دې دغه د ګریډینټ نه دی دې له به سیب چینجینګ کوو نو ګریډینټ څه دی دغلته اوس ګورئ داسې جدا اسماني غوندې کلر دی نو دې ځای کې اوس داسې اسماني کلر دا دی راغی که نه او په دې ځای کې به بیا اودي کلر دی نو دا اودي شو که نه نو ډېر اودي به نه ورکړي مطلب داسې ګزاردار غوندې داسې اسماني غوندې اودي او بیا که د ګریډینټ پوزیشن ته وګورئ د ګریډینټ پوزیشن کې فرق دی دا فرق په دې نه بیا ته څنګه وباسي نو ګوره په دې ځای کې دا انګل نه دی دا انګل چې دی که نه دا ګریډینټ تاوهي یعنې داس ګورئ صحیح شو اوس که ته زیرو کې واپس خپل ځای له به راشي ګوره انټر به ور نه وهي انټر بیا سر دغه کوي و دا زیرو شو صحیح ده اوس تاویږي که نه تاویدو نه بس اوس موږ سره صحیح دقه شان بګي که داسې نه جدا بل شانتي که دې طرف ته بوځه داسې که صحیح شو او په دې ځای کې اوس څه وایي دا به اخر څه ته راولي او دې ځای کې نه بس دا لږ سیوا کې یو بل ګریډینټ به جوړی هغه ګریډینټ کې به د دې ځای کې لږ رڼایي راوسته غواړي رڼایي نو چې رڼایي ته راولي که نه نو په دې کې به مطلب برایټنس ته خو د کلر دا کلر نه دی په دې کلر کې به رڼایي راولي نو څه به کې مور کلر ته به ځي په دې ځای کې به داسې به یې لکوټې سیوا کې او که لږ داسې کو چې مطلب ډېر به ښایي یعنې وشو دې نه بس په دې کې بیا نور څه دي د دې تا ته لکه مطلب داسې پوره صحیح نه ښکاري خو چې کله د دې کې بیا مونږ یو بل اپشن هغه وکړو بیا پې ښه پوه شي مطلب دا شاته بیکګراؤنډ نه دا بدل کړو بیا به ښه پوه شي دا شاته نه دی دې له مې دې لاندیني به شان کلر ورکړو ښه نو مطلب دا دی چې بیا به در باندې دوباره کلرونه نه خو به ډایرکټ کار دی یعنې او دې له مې په دې کلر کې که په دغه بل کلر کې بس داسې تقریبا صحیح دی موږ بس دغه وبهو دغه شی نه جوړو صحیح شو چې لږ ډېر مشابهت کې د کلرونو په حساب کې خو فرق راځي کلر خو زما ستا کار نه دی د هر سړي خپل چایس دی که نه که هوبهو داسې کلرونو ته جوړی که نه نو بیا به مطلب دا دی چې ته به څه کوې دې ځای کې به ته مور کلر ته ځي او چینجینګ به کوې خو کلر خو مطلب زمونږ کار نه موږ دا شی جوړو که نه دغه مین شی دی زمونږ د کلر سره دې سره کار دی نو ګوره دا د یو د دې شو یو د دې شو او یو دا منځنی شو درې جوړ شو اوس په مونږ دې له څه کوو دې له به اوس کاپي به لاندې کېدي دلته به دا په دقه ځای کې باندې کېدي دغه شانتي نه او دا به د دې ځای کې نه سي تاوې نو یاد ساته اوس په دې کې زمونږ سره هغه پوزیشن نشته کوم پوزیشن چې مونږ په کوروډرا کې کوو دا په کوروډرا کې رغېږي خو مونږ یې دلته ولې رغو مونږ چې هغې له تاسو تیار شئ نو ته به لږ خوس کې څه کې لږ به د خپل عقل نه کار اخلي او په دې ځای کې به داسې ږدي نه مطلب دا دی چې ته روټیشن کوې نو ته به د خپل عقل نه کار اخلي اوس دا به وګورو چې مطلب مونږ چې ډېر روټیټ کړی خو نه دی نم ډېر روټیټ کړو اوس ګورو دی صحیح شو اوس د دې نه به کاپي واخلي کنټرول سی کنټرول وي او په دې کې به نور هېڅ کار نه کوي په دې کې دلته کې به مونږ روټیشن کې فلپ هوریزنټلي وشو او بیا به یې راواخلي په دقې ایج باندې به یې داسې کېدی کېښودی شو دقه شان او دا یو نه دی دا به وروسته طریقه اوس ښیم دا او دا یو دا به دواړه کلیک کړي دلته به ګروپ کې ګروپ شو دا لاندینی نه دی دا دواړه به اوس کلیک کړي ته د ما په دې ځای کې الایمنټ دې ورځې دپاره خولو چې دا بیا سینټر وهي نو په سینټر شو تبدیلي دې ولیدله که څنګه یعنې ودلته اوس ګورئ سینټر دا یو ښه عمل دی د لوګو ډیزاینینګ لپاره اوس په بیا څه وکړي دا یو به بالکل برینګ فرنټ سینډ ټو بیک او برینګ ټو فرنټ هغه شی راغی که رانغی اوس لوک په وروسته راوځي ښه اوس په دا راواخلئ او روټیشن به یې وکړي داسې ګورو ته او داسې به یې وباسي لاندې اوس لوک ته ګوره دقه شه دقه په دغې ایج باندې به یې ږدي داسې او بیا به ورته ګوري چې مطلب دنګ چیت که نه داسې چې ډېر چې د ښکته نه ډېر بره نه داسې اوسې نه دې نه به بیا څه وکړي د دې نه به یوه کاپي بله واخلي او صرف به وله څه وکړي فلپ هوریزنټلي او را به شي په دې ځای کې به یې کېږدي نو څه به وکړي دا به بیک وولي سینډ بیک صحیح شو او دا دواړه نه دي دا دواړه بیا ایکول کې مطلب کلی برابر او لاندې باندې که نه
داسې نو چې دا دواړه داسې کلیک کېږي نه او په دې کې تا اوس دا چې اوس موږ ته ښکاري دا زموږ سره څه دي هاریزنټل دي پراته دي نو په دې کې به ټاپ وهي نو چې ټاپ وهي دا بیا داسې کېږي نو په دې کې ولې داسې کېږي دا موږ روټیشن کړی دی صحیح شو نو که په دې کې ته میډل وهي نو هم به الټه کېږي نو په دې کې بعضې ټایم کې بیا دا کار نه کوي سینټر وهي نو هم نقصان کوي نو دا به ته څه کوي د دماغ باندې به برابر خو دي مونږ خو لکه مطلب دا څه پکې شته نه ګروپ په کې ځکه جدا جدا شو کنه دا زموږ سره دا لوګو تیار شو اوس په دې لوګو کې داسې لوک مونږ له خدا نه راکړي کنه نو داسې لوک په دې کله لګي چې کله مونږ دا شاته بیک ګراوند سکو بلیک کو چې راکو کنه صحیح شو کنه شو بالکل دا اوس ټول په جمع سلیکټ کا او ګروپی کا ګروپ په فارمیټ کې ګروپ نه بس پیسې کې لګ به د سره غټ کې او راغټېدو نه بس بیا څه وکړي په دې کې به د آوټلاین نه دي دا ټوټل ډبل ول غواړي هلته ډبل دي که نه هلته وګوره آوټلاین څومره ډبل دي او دې ځای کې د به راشي لاین ته او لاین کې دې ځای کې نه ډبلوه ټول ډبلېږي که یو ډبلېږي ټول ډبلېږي ښه وګوره دی صحیح نه شو دغه لوک شو لوګو کې ډیزاین دی نو دومره ګران کار خو نه دی سبو کې ټیکس باکس پر واخلي ډرابه کې LOGO کنټرول A لاړ بشي په دې ځای کې بس وکړي راغټ دی کې د غټېدو نه بس په بولډ کېدو نه بس په کې دلته کې فونټ چینج کې کومبیریا تقریبا کومبریا وګوره کومک دی دا ټوټل ایریل لازمي نه فونټ دی که هر نمونه ته وکړي څه فرق نه کوي ها اصل شی جدا شی دی په دې کې ایریل بلیک نه دی بلیک ایریل بلیک یا بولډ په دې کې نومي که نه ایریل دا ساده دی دلته بس راشي په دې ځای کې به ایریل دا دی نه دا ډبل دی نه خیال دی او اوس په څه وکړي دا به سینټر شي خو دا وروسته بیا سینټر کو خیر دی خو دې له به لاړ شو مونږ چېرته کې ګریډینټ ته نو فارمیټ ته به ځو او فارمیټ کې به ټیکسټ ته ځو ښه دا یاد ساته مقصد دا دی چې داسې نه چې ته چې رایټ کلیک کا او مطلب دا دی په دغه شي باندې او فارمیټ شیپ ته لاړ شو او ګریډینټ ته درنه شو نو چارې د ګریډینټ ورکو لیکلو له پکار دی که نه نو ګوره یاد به دا ساتي چې په دې ځای کې زموږ سره چې اوس کوم ګریډینټ استعمالېږي دا ټیکسټ ګریډینټ دی نو ته به څه کوې ته به ټیکسټ ته ځي او په دې ځای کې به 3D آپشن وهي په دې ځای کې به شیډ وهي په دې کې دا چې ته کله وهي که نه نو دلته کې بره لیکلی فارمیټ ټیکسټ افیکټ فارمیټ ټیکسټ افیکټ او په دې ځای کې چې کله ته رایټ کلیک کوې که نه نو په دې کې به ته اوس لیکلی زموږ سره فارمیټ شیپ نو بدل شو که نه ډفرنټ شو صحیح ده اوس دې کې کله زه چې کله مثال په طور باندې ځمه ټیکسټ افیکټ که نه ګریډینټ مور ګریډینټ صحیح شو راغې ګریډینټ زه هم نو په دې کې دا بل اخري ګریډینټ اپلای کېږي و داسې یو کار کول غواړي که نه چې مونږ به دا کلیک کو فارمیټ شیپ ته به لاړ شو په دې کې دا ګریډینټ نه راغی که نه اوس ته ګوره چې آیا دا زه چې کوم کار کوم دا یو قسم لزاز یو خپل ذهن موافق لګیمه چې اوس کوم ګریډینټ دغه ګریډینټ نه راغی زم چې دا ګریډینټ به کې ډایرکټ کاپي شي دلته کې نشته په کورډرا کې به د نشانه د ټولې اسانیانې بیا راځي صحیح نه دا به اوس لګوړي اخوا دی خو که نه ما یې چانس پکې ولګي جوړولو نه به لږ دمه شو که نه که به نه شو نه کېږي ښه نه دي کېږي هم د هغې سره څه کار دی کلرونه خو هم شته یو شو له پاسه زیړوالی دی که نه کم زیړوالی مونږ راخسته دا زیړ نه دی هغه بل زیړ دی کم یو نکریزه غوندې دی خو دا دی په دې کې بس زیړي یو پکې جوړ به کې ښه چې نه نو څه به کې جوړ به کې داسې به یې راولي او په دې ځای کې به څه وکړي داسې به کې میډیم ته داسې زیړوالی راغی او دلته به سور کې او په سور کې بیا کم سور و میډیم درمیانه دا سور چې که دا صحیح دی یعنې اوس پکې لږه غوندې کم کا کم به کو داسې صحیح شو اوس دې ځای کې به څه وکړي د دې نه به شیپ آوټلاین ختم کړي او نو فیل دې به بیا تا لوګو ډیزاینینګ صحیح کړي دا خو مطلب داسې هغه لوک خو نور خو مطلب دا دی چې
دې سره زموږ څه کار دی خیال دی نو دقه ډیزاینینګ جوړ شو او وستا چې جوړو او ما جوړ کړو فرق پکې شته بالکل پکې شته زما په دې کې سفر راغی کې سفر غلط ولا صحیح صحیح شو او نو دا کم کار چې ما وکړو کنه په دې باندې یو قسم لسه کول غواړي پریکټس کول غواړي په دې کې چې ما کم کار وکړو نو دقه کارونه نه دي او دا کارونه به ذهن کې کېدي چې موږ به لوګو جوړو نو په لوګو کې به موږ دې سوچونه کوو ها په لوګو کې به موږ ډایرکټ نه کوو چې لاړ شه شیپ راخلا پلانې وکړه ډینګې وکړه هغه چې موږ کوو دا زموږ کمزوري ده وره وشو جی او دا زموږ طریقه بس تا د بګینې سبق کم